د خانانو به څه وایو چې خانان دي، ملنګان د پښتنو خپلو کې وران دي، چې د ځان نه خبره دي په ځان دي، چې د ځان نه خبر سوي دي په ځان دي. موږ هغسې د مځکې لایق نه یو، د دنیا قامونه ستوري د اسمان دي. او وخت دلته چې قدم ږدي نو په خیال ږده، د دې خاورې کاڼې بوټي شهیدان دي. پښتو هغه ګناهګاره دوزخي ده، پښتانه غزاله تللي جنتیان دي. د ارواښاد صاحب شاه صابر مزار هغه همدلته زیږېدلی او همدلته یې د ژوند خوږې ترخې تېرې کړې دي. د هغه نږدې ملګري وایي صابر د ځان نه بلکې د نورو لپاره به دی په تعلیم ډېر زیات مین و، غریب پروره و، ډېر زیات همدرد انسان و. یعنې د دې حده پورې چې د خپل ځان هغه په خپله په یو شعر کې ویلي ما چې د بل دپاره څه کړي صحیح مې کړي، زه چې د ځان دپاره څه کوم خطا کوم. نو د خپل ځان ته نه دي کتلي که نه. او دا ما په د ده د مرګ پس ما په یو شعر کې داسې ویلي چې زما سرتیره لیونیه یاره، زما سرتیره لیونیه یاره، په خپله ګټه او تاوان نه وي. او په دې خبره مې ګیله وه درنه، د هر چا وی خو د خپل ځان نه وي. نو زه دا وایم چې یاره د ده لوییم دا وه چې دی د ځان خو څارویم دی، خپله خور پیژني که نه، او دا ټول خلک د خپل ځان دپاره ژوند کوي. خو دې سړي چې کوم دی نو د ده ژوند چې کوم دی دا د غریبې طبقې دپاره، د پرېوتو خلکو دپاره، د غریبو خلکو دپاره، د ستونزو سره د مخ خلکو سره د هغې دپاره د ده د قربانۍ ثاني نشته جي. دا مې لویه بدبختي نه ده نو څه ده، په پردي جنګ کې زما د بڼ زمري مري، د اسلام د سپېڅلتیا مبلغینو په کابل کې درنه ستا مسلماني مري. په هغه وخت کې لکه چا چې به د قوم خبره کوله نو هغه ته به ډېر لوی تکلیفات و، ډېر لوی سختې به تېرېدې د حکومت د طرفه، د نورو ایجنسو د طرفه یا څه. خو لکه د دغې باوجود، د دې هر څه باوجود په دغه سختو کې، په دغه تکلیفونو کې هغه او د هغه ملګرو دا چې کوم دی نو دا ژوند تېر کړی دی او ډېر په سخته او ډېر تکلیفونه دا هغوی تېر کړي د دې دپاره. او خلک یې په دې پوهې کړي دي چې پښتون په دې ملک کې د غلامي حیثیت لري، که دی دلته برابرۍ په بنیاد ژوند کوي، که دی دلته چې کوم دی نو د حکمران په حیثیت ژوند کوي. نو دا ټوله موضوع چې کومه وه که نه، دا د صابر صاحب دا به ډېر په ساده الفاظو کې، په لنډو الفاظو کې، او دا به خلک به پوهې کوله او خلک به چې خلکو کې به یو سیاسي شعور پیدا کوو. څوک دې نه وایي چې ما ته ګناه نسته، د کابل په جنګ کې چا ته ګناه نسته. ما خو وی چې ته په خپل اختیار کې نه، ما خو تا ته وی چې تا ته ګناه نسته. او زورور خو زورور دی، زورور ته خو میرا ته ګناه نسته. او چې زموږه د بلا سره یاري ده، که بلا مخوري بلا ته ګناه نسته. موږ د ځان سره څه ونه کړه صابره، موږ په ځان کړي دنیا ته ګناه نسته.